یو نوجوان راغی نبی علیہ السلام ته زه مسلمانېږم خو ما له پکې د زینې اجازت راکړه زما خواهشات ډېر غالب دي دومره مې خواهش غالب دی چې په خپله بیبي مې کار نه برابرېږي نو ما له به د اجازت راکړې چې زه به پکې زنا کومه د اجازت را صحابه ناستو هغې وی اوف 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 د څه کې د پیغمبر مخکې دا خبرې کول او حضور پاک خو قابل احترام شخصیت فداه ابي و امي مور و پلار مې ته قربان دا ته څه کې اوس که ما غوندې سړی په اسلام کې د زنا اجازت راونیسي صحابو ته ملګرو ته ونیسي برابر کې لیکن خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار له ډېره پویه ورکړې قسم دې که د حضور پاک نه پوی شخصیت بل تېر شوي ډېر بې پوی هغه ورته وی قرب رانږدې شه سړی یې رانږدې کړ او سړی په داسې طریقه پویی وی زنا اجازت غواړي وی او صاحب وی اتحبه لامک وی ته دا بدعملي او زنا مور له خوښی چې ستا مور سره څوک زنا وکړي ګوره دې ته طریقه وایي هغه وی نه یا رسول الله لا احبه لامي قسم دی والله که دې خپلې مور له خوښه کړم د ما مور ته خو دې څوک رانږدې شي ولا رجل يحبه لامه بل سړی به مور له غوره نه کړي وی خا اتحبه لاختک وی خپل خور لخوخه چې ستا خور سره څوک زنا وکړي والله لا قسم په خدای نه یا رسول الله نه زه خور لخوخم ولا يحبه رجل بل څوک بهم خپل خور لخوخه نه کړي وی خا اتحبه لبنتک لور لبدا زنا خوخه کې چې ستا لور سره څوک زنا وکړي نه نه کنه قربان د خدای رسوله زما لور ته څوک خو دې نږدې شي نه زه خوښوم نه به بل مسلمان لور له خوښه کړي وی ښه الو تحبه لزوجه بلې ښځې له یې خوښې چې ستا ښځې سره څوک زنا وکړي نه قربان قسم دې که نه زه ښځې له خوښوم او نه بل مسلمان ښځې له خوښه کړي ګوره خبره په خپله خلاصه شوه بس هغه سړی څه وی اوس چې ته وی چې زه ښځې له نه خوښوم مور له نه خوښوم لور له نه خوښوم خور له نه خوښوم او نه به بل خوښ کړي نو چې ته زنا کې نو چرګې سره به کوې او که د بیابان د څلورو خپو تورې خرې سره به کوې او که هغه زنا به ته چېرته د اتڼې سره کوې اتي ښځې سره او چا سره به کوې او د بل خور نی او د بل مور نی او د بل ښځه نی او د بل لور نی نو تا خو اوس ووایې چې نه زه خوښوم نه به بل څوک خوښه کړي بس سړي وي قسم په خدای بس توبه توبه د الله رسوله بعد د زنا نه هم توبه ده نه خوښوم حضور پاک مبارک ولا پسینه لاس مبارک کېښه او دعا یې ورته وکړله اللهم احسن فرجه خدایا د اندام پاک کې وطهر قلبه زړه ولا صفا سوتره کې هغه صحابي وایي چې حضور پاک د لاس مبارک زما په سینه کې ښوده وی احوال مې په دا زړه محسوس کو وی قسم دی پردی ښځه خو څه کوي چې دې نه پس مې خپلې ښځې تم شوق لاړ ختم شو تختې اوس خبره دا ده زما رونو چې دې ته چل او پوی او طریقه وایي تا ته یو سړی راشي او یې صاحب زه خو مسلمان یم او تا په لاس بیعت کوم خو ماله د حرامو مال د حرامو اجازت راکا او ته وایې نه نه ګورې که دې حرام وکړ زه پاسه کدو ما سره بیعت کې او بیا را دا وایې چې د حرامو اجازت راکا هغه ته ده ووایه چېر وره که ستا مال څوک غلا کوي ستا پټي څه صورت وي او زما مال چې غلا کوي خفه کېږم نو چې ته بل مال غلا کوې ابه نه خفه کېږي بس بدې باغه پوه شي ګوره طریقه ده ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة په حکمت سړی د الله لارې ته رابله په طریقه باندې